جنازه منز کے صرف سلور تکبیرات دی، یعنی الله اکبر دا اولنی تکبیر نورستا الله اکبر، دې نورستا اعوذ بالله او بسم الله ویل، سبحانك اللهم وبحمدك دا دعا ورکی نشته ده. اگر نور منزونو کې شته او جنازې منز کې دا دعا نشته ده. اعوذ بالله بوي او بیا بسم الله وي. سورة فاتحه بشروع کې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين تر دغه ځای پورې او یو سورت در سره ملګری کی کاغه ته هر سورت ازدوي، په سورت اخلاص وي، سورت فلق وي، په سورت الناس وي، یا بل یو سورت وي چې تاسو ازدوي نو دغه سورت به ور سره وایي. بیا به الله اکبر وکي، د هغې نه وروسته به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي، کوم چې مشهور درود دی موږ او تاسو چې په منځ کې وایو. درود إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیا بل تکبیر وکړئ الله اکبر. د دې نه وروسته به د دې مړي دپاره دعاګانې وغواړي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. ودرنگا نور دعاگانی بوکری لك اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. نور دعاگانی هم دا سراغلی دی اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أيوة مشهور دعاء چکو منگو تاسو پکی وایو دا هم ویلشی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. دا دعاګان دي عزت من نور دعاګان همشتا دعاګان به وي خير دعاګان به دي مړي د پاره وکي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د یو مؤمن ورو جنازه کوئ فاخلصوا له الدعاء نعوذ لپاره ډېر دعاګان وغواړئ او په دې کې اخلاص وکړئ چې ستاسو دي مړي ته الله رب العالمین مغفرت وکړي. بیا به څلورم تکبیر وکړي الله اکبر او د هغې نه پس به سلام وګرځئ السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله.